زما لرو برو پښتنو افغانانو ورونو کومه مبارزه چې ما 8 کاله د پاکستان دهشتګر ریاست د اسلام په ضد جوړ شوی ریاست دا د انسانیت دشمن دا د پښتنو د بلوچانو د بنګالیانو دشمن د دې په خلاف کوله الحمدلله یو خبره می یو ویډیو می الحمدلله په ثبوت ورسره چې ما رښتیا ویل زه یو خبره کوم لرو برو پښتنو افغانانو ورونو چې کله هم دروغ نه وي کله هم د حق مبارزې نه تیریږي ځکه رښتینګوي سړي سره د حق مبارزې والا سره د الله او د الله رسول ولاړي او دروغجن سره منافق سره کنزلمار سره چې په دې میډیا باندې به موږ ته کولي هغه سره شیطان مل دی نو د شیطان او د الله په منځ کې ډېر غټ فرق دی شیطان هېڅکله د الله مقابله نشي کولی په کوم ځای به چې زه ولاړم دلته په لندن کې موږ او زموږ ملګري موږ به د دې پاکستان دهشتګر ریاست په خلاف باندې زه در باندې ویډیوګانې م ګورم او بیا درته ولې ویم چې زه ولې منظور پښتون او عمران خان ما سپورټ کوم نو په همغه قضیې باندې اوس په خپله پاکستانیان خپله د پی ټي آی خلک راځي کم شعارونه چې موږ به د پاکستان په خلاف ورکول همغه شعارونه دغه د پاکستان د پوج په خلاف باندې دی ورکوي خو ما ته افسوس په دې راځي چې زموږ خپلو پښتنو ورونو به موږ ته کنځلې کولې موږ به ورته چې دا پنجابی ستا دوست نه دی دا پاکستان ستا نه دی پاکستان د انګریز او د امریکې پراپرټي ده دا د پنجابي دی د دې دا تور مخ پرېږده چې موږ د دنیا ته ښکاره کړو د پنجابي او د پاکستان خو دلته زموږ ډېر بې ضمیره خپل افغانان چې اوس هم د بعضې نه په دې میډیا کې ځانونه د جوړو نیان جوړ کړي دي بې غیرت یو طرف ته د پاکستان بیرغ لګولی بل طرف ته د افغانستان بیرغ لګولی د وی په خاطر باندې چې یاره تاسې نفرتونه خوروئ او تورخم کې مشکلات دي او سپین بولدک کې خدای دې په سترګو ړوند که دغه اوس چې دا خلک د پی ټي آی والا راوتي دا دې نفرتونه خورو کړل د پوج دپاره چغې والې د دې پاکستان دپاره چغې والې د دې پاکستان په پوج په خلاف باندې به موږ ته چا به خبره وکړه موږ ته به یې کنځلې کولې نن راځي دوی خپل هم دغه کوي نو راځئ اول دغه ویډیو وګورئ او تاسو ته ما دا ویلې ښکته پښتنو ورونو چې د لوی افغانستان او د ځان ته پښتونستان چغه ونه وښیي او دا لرې اختیار نه کوي په دې پنجاب منجاب کې تاسو خلاصې نشته دی نو اول راځئ دغه ویډیوګانې در باندې ګورم چې دی خپله څه وایي او بیا د نواز شریف د لور او بیا ستاسې حالت چې په پنجاب کې څه کوو چې تاسې به چغې والې چې په کشمیر کې ظلم دی او په برما کې ظلم دی او په فلسطین کې ظلم دی د هغې نه د سره زیات ظلم وکړو او دا یو ظالم ریاست دی دا یو فرعون ریاست دی او دا ستاسې نه دی دا ستاسې نه دی او نه تاسې پاکستانیان هستئ راځئ دا ویډیوګانې وګورئ मैं केपीके से दहशत गर्दों को बुलाऊंगा मैं केपीके से आपको पता है दहशत गर्द छुपे में इनके घर इसके पीछे वर्दी है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है बाजवा कुत्तो हाय हाय बाजवा कुत्तो हाय हाय हाफिज कुत्तो हाय हाय बाजवा कुत्तो जुल्म और सितम का बाजार याद करा पमुंशिनन कवि तगनाकार याद करा और मतल का पुख्तनो दे چې د نرانو هر څه په بدل دي وارم را روان ده خپل ګزار یاد کړه کتل ګورئ تاسو ته موږ همدا خبرې کولې چې زموږ پښتنو ورونو موږ ته بد رد نه وایو موږ په حق یو موږ یې ځورولي موږ وطن یې تباه او برباد کړی نو دغه ویډیوګانې مې تاسو ته زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم خو زما حقیقت چې په کوم دیوانې زه ولاړم او په کوم دیوانې به زموږ مرګړي ولاړو موږ د پاکستان په ضد باندې شعارونه ورکول هلته اوس هغه خلک راغلي د پاکستانیان او د پاکستان د پوج او د پاکستان په خلاف باندې دا ورکوه ما ولې عمران خان او ما ولې منظور پښتون سپورټ کوو یا سپورټ کوم منظور پښتون او عمران خان د دې تور ریاست د دې دهشتګر ریاست مخ دنیا ته وښودو موږ پښتنو ته د حقیقت معلوم کړو چې دا واقعي د اسلام او د انسانیت دشمن دی دا واقعي یو دهشتګر ریاست دی او انشاءالله د دې منظور پښتون او د دې عمران خان د برکته به دا پښتانه د رڼا او د ازادۍ ساریني دا جرأت چا نشو کولی مخکې دغه پښتانه چې تاسو ته ښکاري زما دا کوم چې مخالفت د پی ټي ایم او د پی ټي آی کوي زه هم دا دواړه د یو ځای شي چا دا جرأت نشو کولی چې د پنجاب په خلاف باندې خبره وکړه دغه ټولو پښتنو مخ چې وو افغانستان ته افغانستان باندې بیا وروره د جهاد فتواګانې ورکولې او کنځلې او بدې ردې نن د منظور پښتون په وجه د عمران خان په وجه باندې عمران خان سره به سل مخالفت ډېرې خبرې بیا داسې چې زما په تبه هم نه ټول مخې پنجاب ته ورته وښودو چې دا یو غلام ریاست دی
دا د انسانیت دشمن ریاست دی، دا په دوکه جوړ شوی دی او دا د ټولو انسانیت دپاره یو زهریله پاکستان دی. نن تاسې وکاته چې د عمران خان او د منظور پښتون په وجه باندې هغه د الحمدلله په پنجاب کې هم دا چغې وال کېږي، په لندن کې هم وال کېږي، په نورو دنیا کې هم وال کېږي، په پېښور کې هم وال کېږي، په هر ځای کې چې دهشتګرد دیس کې پیچې ور دی. الله دې تاسې پوه کړي او دا کم چې چمچګري کوي د پاکستان طرف ته یو بیرغ لګولی، بل د افغانستان په ویو باندې ته نه خلاصېږي. حقیقت خبرې وکړه. زه په ویډیوګانو زما هېڅ پروا نه راځي، خالي دومره خپل حقیقت مې راښودو، رښتیا به ویو، رښتیا کې مبارزه به کوو. انشاءالله وخت رانږدې دی چې پښتانه ازادي واخلي او د دې دهشتګرد پنجاب نه ځان خلاص کړي، یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان انتخاب کوي. مه ځان پنجاب کې مړه کوئ او مه بلکې ستاسې بهادرۍ ته زما سلام دی د پی ټي آی ورونو چې تاسې تللي یاستئ او په پنجاب کې هم د رجت سنګ اولاد ته خپل زور ښودلی دی. تاسې واقعي د احمدشاه بابا لښکر یاستئ، خو لږ د پی ټي ایم او د پی ټي آی د یو ځای کولو موږ مطالبه کوو. الله دې وکړي چې دا یو ځای شي او انشاءالله چې کله هم د خیره وخت راغی دا د احمدشاه بابا لښکرې به تېرېږي. دا جنګ موږ هېڅکله ځان ته نه دی کړی چې کله هم د افغانستان د احمدشاه بابا راغلی ښکته پښتانه ورسره یو ځای شوي، بیا یې ډیلي پورې حکومت کړی دی او انشاءالله دا وخت راغلی چې دغه موږ د دې اټک نه واړو او دلته په خپله خاوره خپل اختیار په الله سپارم. د حق مبارزه جاري ساتو.